بسم الله الرحمن الرحيم. جاءني زيد تركيب عموما داسي كيجي جاء فعل نون وقايا يا ضمير منصوب متصل دا مفعول به مقدم د جاء او زيد د جاء فاعل. دلته اعتراض دا راځي چې دا جاء دا فعل لازم دی او فعل لازم دا صرف په فاعل باندې تمامیږي، مفعول به ته ضرورت نه لري، مفعول به نه غواړي. حالانکه دلته د دې جاء مفعول به راغلی دی چې دا یا ضمیر دی عموما دا مفعول به جوړولی شي په ترکیب کې. نو دې څه وجه ده چې جاء فعل لازم دی او فعل لازم مفعول نه غواړي او دلته مفعول راغلی دی. نو عموما علماء کرام د دې دوه جوابونه کوي. اول جواب دا کوي چې دلته په جاءني زیدن کې الی حرف جر مقدر دی، حذف شوی دی. اصل کې عبارت دی جاء الی زیدن. نو الی حرف جر دا حذف شو، چې الی حرف جر حذف شو نو یا ضمیر چې دی هغه پاتې شو. چې یا ضمیر پاتې شو نو دغه یا ضمیر د جاء د دې جاء سره پیوست شو. چې د جاء سره پیوست شو نو بیا د دې په منځ کې نونی وقایه دا راوړلی شو. نو اوس دغه یا ضمیر دا مشابهت لري د مفعول به سره. چې د مفعول به سره مشابهت لري نو د دې د وجې نه اوس دغه یا ضمیر ته چې دی دغه یا ته چې دی مفعول به ویلی کېږي د دې مشابهت د وجې نه. نو دلته چې دی الی حرف جر څه دی په جاء کې حذف دی. نو اول جواب دا شو چې جاءني زیدن په اصل کې دلته الی حرف جر حذف دی چې اصل کې عبارت دی جاء الی زیدن. نو دا الی حرف جر حذف شو. د الی حرف جر حذف کېدلو نه وروسته دا د یا ضمیر دا د جاء فعل سره پیوست شو. چې پیوست شو نو د دې یا او د دې جاء په فعل منځ کې نونی وقایه دا نونی وقایه راوړلی شوله. چې نونی وقایه راوړلی شوله اوس دغه یا ضمیر چې دی دا د مفعول به سره مشابهت لري. چې مفعول به سره مشابهت لري نو د دې د وجې نه د یا ضمیر ته مفعول به ویلی کېږي. دا یو جواب علماء کرام کوي. دویم جواب علماء کرام دا کوي چې دغه جاء چې دی دا جاء دا په معنا د قصده سره دی. جاء په معنا د چا سره راځي؟ جاء په معنا د قصده. بعض علماء کرام دا جواب کوي چې جاء په معنا د چا سره راځي؟ قصده سره. او قصده دا فعل متعدی دی چې کله په معنا د قصده شو او قصده فعل متعدی دی بیا په دې باندې هیڅ قسمه اعتراض نه راځي ځکه قصده فعل متعدی دی او فعل متعدی چې دی مفعول به غواړي او نو یا ضمیر دا څه شو؟ مفعول به شو. دا دویم جواب دی. خو کوم ځای کې چې هم په قرآن کریم کې د جاء فعل لازم نه وروسته مفعول به راځي نو هلته همدقه جواب کولی شي. مثال په قرآن کې راځي اذا جاءك المنافقون. اذا جاءك اوس دلته هم همدقه جواب کولی کېږي.